نن مې د بچي د تنخوا د اخیستو ورځ ده. نن ورته وایم چې دا جامې مې ډېرې زیاتې زړې شوي دي، اختر هم را روان دی. ګورم که بچي راله جامې واغستې. هلو ګلالی څنګه خیر دی؟ خیر خیر دی، شکر دی. تاسو څنګه خیر که نه؟ نه مړه موبایل ولې نه 15,000 نه 15,000 نه، خیر دی. یو 20,000 به درلېږم چې ښکلی موبایل خو پې وشي که نه. هېڅ مسل نشته، مړې پیسو غمونه مه کوه ښه. هو ته ورېږه داجي ولاړ دی که نه، داجي سوی بیا تا ته کال کوم ښه. صحیح ده. بچی په خیر راغلی. داجي الله دې وبخښه. بچی اختر را روان دی. ما وی دا جامې مې ډېرې زړې شوي دي، نو ما وی که ما له دا جامې واغېستې. یاره داجي خبره مو ټیک ده، خو دې میاشت کې راباندې ډېر زیات قرضونه دي. موټر مې اخیستی دی، د هغې قسطونه راباندې پاتې دي. دې پله واړه سکول ته ځي، دې پله د دوکاندارانو قرضونه دي. نو خیر دی داجي ته خفه کېږه مه، دې پرېله په دې زړو جامو کې اختر تېر کړه. بچی دا پیسې واله. داجي دا دومره پیسې کم ځای وي؟ بچی دا ما دوایې له ایښې وې، ما وی په دې به ځان له دوایي وکړمه، خو چې په تا باندې دونه قرضونه دي او ته غټ افسر یې. بچی خیر دی که زه زړو جامو کې اختر تېر کړم، خو ته غټ افسر یې چې ته په اختر کې ځان له ښکلې جامې والې او ښکلې ښکارې. دا زما دپاره د خوشحالۍ خبره ده. لکه دا تاسو چلو ظالمه تا خپل کو تا خپل پلار خپل ظالمه دا خو واحد یو داسې رشته ده چې لکه د پلار غونته رشته په دنیا کې نه وي. جنۍ ته 20,000 ورکولی شوې، هلک ته 10,000 ورکولی شوې، لکه چې پلار دې راغی نو بیا دا خبرې یا دا کار دې هم وي. مشران دا خبرې په زړه علي وروره. داجي ما معاف کړه، ما ډېره غټه غلطي وشوه داجي، ما معاف کړه داجي. بچی ما معاف کړی یا، مونږ صرف ستاسو خوشحالي غواړو. نن سبا موبایل هر څه روان کړي دي او د دې کشرانو نه خپله لاره هېره شوې ده. د خدای خاطر وکړې دې کشرانو ته سمه لار وښیې چې په سمه لار روان شي.